بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مې سورته راوس یو څه لیکنه وکړو. مساوي رینډ انټر یو څه لیکنه به انتخاب کړو. په فونټ آپشن کې نن لرو اډوانسډ سری دې کې اولو سکیل خو خپل ترازو معنا لري، خو دلته د خط معنا لري. د خط څونه سکیل سي سکیل را کوشنی کول د کوشنی کول په معنا سری زه زموږ ورته هم دا څوکه لیکنه سکیل 50% ده. اوس ور د خط بل کوشنی راځي لکه پلاستیک باندې خط لیکلی یا کاش کې د سر کښې کاږي بس دغه سره زه وګورم بس را لیکم سایز هغه دی وګور په اسلام نه کوي، په اسلام لري صرف دې سره را کوشنی کوي مګر سایز سود هغه یو فرق نه لري. که زه ورته هم د سکیل ورته زیات کړم دلته به کلیک وکړې او اوس راسه 200 زه انتخابوم. اوس وګور لکه دا خط داسې کش کړی وینئ خو اندازه سوده هغه یې ورسه په اندازه کې تغیر نه راځي. دا د سکیل ډولونه دلته انتخابوي. بل ور سپیسینګ زه ورته هم د دې ترمنځ فاصله څنګه ده د تور ترمنځ فاصله که د غوښتل چې فاصله زیاته کړي نو بیا به ایکسپینډ انتخاب اوس راځه د فاصله زیاته کړم. تور ترمنځ فاصله دلته وینئ داسې وکړئ که اوس د تور ترمنځ فاصله زیاته شو که نه زیاته شو. دا 20 کو مساوي رینډ دا سایز بل راټو اوس به راځه په کلیک وکړو د تورو ترمنځ فاصله سری نو څو وردا تورې د خلش فاصله لري ټول تورې یو رقم فاصله لري. که فاصله ورته زیاتونه دلته به راسي په سپیسینګ کې ایکسپینډډ به انتخاب کړئ. اوس تاسو فاصله ورته زیات اوس یو کې که نو فاصله زیات شو که نه کوم غوښتل چې کمه کړي بیا بلته کلیک وکړئ دلته به راسي کانډینسډ به انتخاب کړئ. اوس راسي اوس بیا لوړې خواته نه ځئ سیرې ځکه بېرته لوړې خواته ځي که ته راسې دلته که صفر ته راغلی بس دا چې کېږي نورمال کېږي که لاندې راتلي نور دغه فاصله دا تور سره کوچني کېږي وګوره فاصله کمېږي صحیح شو بیخي په بل کې داسې اوس وګوره بیا دا رقم لیکل نه ویل کېږي خو منظم فاصله صحیح ده. که مادي حالت غوښتي بیا به نورمال انتخاب کړي او اوس یې وکړي که بېرته هغه عادي حالت ته چې مخکې څنګه وباسي. د هغه څخه وروسته لرو پوزیشن د دې پوزیشن څنګه دی د خط مثلا زه لیکنه کوم کنټرول زد لږ به دا لیکنه زیاته کړو او زه غواړم چې دلته مثلا دا لیکنه لوړې خواته ویسم صحیح پوزیشن ته تغیر وکړ ریست مې بلته راسئ دلته به چې انتخاب کړئ ریست دا لوړې خواته وړي. اوس راسه اندازه ورته زیات دا خط ونیسئ لوړې خواته ځي اوس یې وکړئ خط لوړې خواته لاړې که نه لاړې دا لیکنه بیا غواړم چې لاندې راوړم دې ته بیا چې کار کوي لاوډ صحیح دی لاوډ کارېږي دلته به کلیک وکړئ راوسئ لاوډ به انتخاب کړئ. اوس راسو به لوړې خواته نه ځي بېرته ګوره نورمال ته ځي بېرته ریسټ کېږي دلته تاسې فکر شته اوس وګوره اوس خو نورمال شو. که لوړې خواته لاړ شم بس دی اتومات هلته راوړي ریسټ لوړې خواته ځي که راسم لاندې خواته اوس وګورئ که صفر ته رالم بس نورمال عادي حالت دی که د صفر څخه کښته شم دې خواته بیا لاوړ دی لاندې ځي دا خط اوس راسه وکړئ اوس دا لاندې خواته راځي صحیح شو دا ډول د هغه څخه وروسته لرو کرنینګ فار فونټس دا زما د فونټ اندازه څو ده پر دې باندې کلیک وکړم او ستا د فونټ اندازه څو ده 11 که دا ایسته کې اوس که راسم چې اندازې ته تغیر ورکړم مثلا دا لیکنه ما انتخاب کړله راغلم دلته مې اندازه څو کړه 16 اوس بر دا لیکنه باندې کلیک کوم ورته زما د لیکنې اندازه څو دلته کلیک وکړم کرنینګ فار فونټس څو ده 16 بل snap to grade when document grade is defined ګوره ګریډ لاین چې ته وایي ګریډ لاین دغه لیک ته وایي دا لیک وینئ دغه لیک ته وایي نو دا مطلب دا دې خبرې څخه که چیرې دغه څه شي ښکاره نو بیا به دا خط په دې کې منظم راځي یعنې په هغه کې سمول منظمول سیرې په دا ګریډ لاین سره بیا داسې راځي چې کله ډیفاین شوي یعنې چې کله دا ګریډ لاین موجود دي چې نه بیا نه ډیفاینېږي بل ته کلیک وکړئ ډیفاین د هغه څخه وروسته لرو لیګیچرز نمبر سپیسینګ نمبر فورمز او سټایلسټیک سیرس تاسې مخکې مو ویلي صحیح دی لیګیچرز تاسې ویلي دي لیګیچر څه کوي دوه توري سره ګډي لکه CHSK ګوره دا به ایسته کړم
لازم دا لیکنه انتخابوم دلته به کلیک وکړم وینئ نمبر سټایلز لیګیچرز سټایلیسټکس دلته کلیک کوم دلته ما هغه ډولونه لري اوس ورته هم دا څه وکړم آل لیګیچر انتخابوم هغه د ځینې تور دی سره ګډې په دې کې اوس مثلا دلته په دې کې نه دی راغلی دلته به کلیک وکړم ورته هم به کوم ډول کې په دا ډول کې په دې کې هم پارس ته په دا ډول سی کې دلته به زه کلیک وکړم لیګیچرز آل لیګیچر سی کې نسته پکښې رپلا به کنټرول یو دا چیز فارمټ بیا ساده کو دا راکړه اوس به دلته کلیک وکړم ورته هم څنګه وکړه آل ورته انتخاب کوو کې اوس راسه سرچ سی چې وګوره دا نه سر ګټ کړي خو دندې هم د هغه دلته موږ ته معلومېږي نه تېر ورځې کار کوي اوس په دې کې مشکل دی دا دوه تور سرګډې کنټرول زیډ د هغه څخه وروسته لرو نمبر سپیسینګ دا وایي د نمبر ترمنځ څه شته فاصله ده چې دا خبره د نمبر لپاره کارېږي وګوره پروفیشنل او بل ټبلر او بل نمبر فورم د نمبر ډولونه لینینګ او اولډ سټایل مثلا ته راځي یو نمبر لیکې دا به ایسته کړم وګوره دا به داسې ډول راځي هغه ته پورته دی که نه پورته دی کنټرول زیډ کنټرول ا صحیح شو دا ټایپ اوس دلته کلیک کوم ورته هم دا په کوم ډول راوله دا په ټبلر شکل راوله دا فاصله ده صرف کوچنی کړه نه بل دلته هم دا څنګه دا په پروفیشنل ډول راته راوله ګوره داسې خاص تاثیر نور باندې اچي لږ تاثیر باندې اچي اوس دلته راځم دغه بیا فورمز د ډولونه دي ورته هم ماته په کوم فورم کې وشه په لینینګ فورم کې اوس یې وکړئ ګوره دا لینینګ ډول ټول یو رقم راغله که نه راغله اوس دلته کلیک کوم ورته هم په کوم ډول راته ورشه په اولډ سټایل پخواني سټایل باندې راته ورشه وکړئ پخواني سټایل باندې بل دلته کلیک کوم د هغه څخه وروسته یوز کانټیکچوال الټرنیټس ګوره دا په دې کې په لیګیچر کې ستا که نه سنډر اینډ کانټیکچوال د دې سره دا ډول دی د دغه فورم سره دا ډول غواړي که نه غواړي صرف پر دا نمبر باندې تاثیر اچوي صحیح دی لکه دلته چې دا ډولونه اوس ورسره چې دوه تورې لږ سره ګډ ډېر سره ګډ دا اندازې دا برخه چې شوله نور پاتې ورسېدل صحیح دی د فونټ آپشن پاتې ورسېدل اوس راځو بله برخه د پاراګراف پاراګراف د دې ځای څخه شروع کېږي دا خبرې بیا ټوله د پاراګراف چې دي اړوند دي صحیح دی اوس راځم دلته به څه لیکنه وکړم مساوي رینټ تاسو پاراګراف پېژنئ چې هر ځای د انټرویو بس هلته پاراګراف نوي کېږي اوس وګوره دلته دومره فاصله لري پاراګرافونو ترمنځ فاصله ډېر ده که نه ډېر ده اوس زه غواړم دلته یو پاراګراف راسي چې کله د انټرویو ولې بس هلته پاراګراف نه وي بل پاراګراف راسي نو دلته بس خبره چې ده د لیست لپاره هم کارېږي د پاراګراف لپاره هم کارېږي ته اوس ورته وایه چې ما ته پاراګرافونه په نښه کړه یو نښه ورکړه تاسې به لیدلي مثلا په یو دوکان کې چې شی موجود هغه ته سي علامه راغلې نه په لیست کې راغلي یا نومان لیکلي چې دا کسان موږ سره شته سي علامه ورته راوړي اوس راځم دلته کلیک ورته هم یو نښه راته راوړه دا نښه هغه نښه راغله که نه د هر پاراګراف سره اوس که زه راسم دلته انټر وم په دا ځای کې هم دا نښه راسي وګوره نښه اضافه شوه که نه شوه ځکه دا د پاراګراف ته راځي پاراګراف چې نوی کېږي په انټر باندې چې انټر ولې بس پاراګراف نوی کېږي د دې نښو څخه هم استفاده کولی شي ګوره د لیست لپاره هم استفاده کولی شي په دا ډول راسي دا به زه بیرته ساده کړم مثلا ته راځي یو لیست لیکې چې موږ سره دا شیان موجود دي دلته په دې کې چار نښه ښکاره زه ورته هم دا نښه بوکس کتابونه شته پینس ګوره هسې علامه بس ورته راځي چې انټر رایې بس هغه راځي نوټ بوکس ډسکس دغسې لیکې فولډرز صحیح شو داسې علامه ورته راځي داسې د لیست په ډول هم کارولی شي اوس نو دغه علامې ته څه کول تغییر ورکول دا علامې زموږ سره شته دې څخه هم استفاده کولی شي که چېرې مو بیخي نه غوښتل نان انتخاب کړو اوس شته نشته دلته به کلیک وکړو اوس نو غواړو چې خپل پخوا شی ورته جوړ کړو برابر راسې ډیفاین نیو بولټ دلته به کلیک وکړو اول لرو سمبول ته غواړې چې یو نښه ورته راوړې دا مختلفې نښې د دې څخه استفاده کولی شي مثلا ته زه ورته هم څنګه نښه راکړه دا نښه ورته راوړه اوکې دا هم اوکې
ساګه نشه رااله کنه کدا هم چې غټول پر دیوان چې مو کلیک وکړي پر نش باندې وس راځي دلته غټ رنګ هم ورته ورګي سور رنګ غټول رااله کنه اوس دا انتخاب بل د کلیک کوم ورته هم څنګه وکړه د دې نرسخه مې سپدا کړ دا کټګوریان دي دا یو کټګوري لازم بل انتخاب په دې کې به بل رقم نشي ټول څه استفاده کولای شي بس صرف ورته کې کوم راغال راځي دا به کې که وسه هغه نشال راځي اوس نو په دې کې مثلا ځلې کوم یو بل لسته پر دلته براس د نش بچین انتخاب کوم دا نش انتخاب دا مثلا لازم یو لیست لیکم دلته به کلیک وکم احمد چې دا چې دی دا مدیر دی مثلا دا غس خروس چې سر معلم دی نه اخو راځي ورته کې محمد اوس دا بعد په کوم برخه راځي په ولیکو دا غس خروس چې استادان دي نه په درې مرحله کې اول مدیر دی په دوم کې سر معلم دی بیا استادان د سلیست پر هم کوي اوس لیکم مثلا ولی جان اکبر او قدرت اوس نو دا بعد د سلسله راځي نه د بعد در دغه یو درجه لاندې په دا محمد ولی یا پر دوم برخه تاسو کلیک وکړئ چې دا مثلا تاسو چې په دوم برخه کې راځي د سمالم پر ځای دلته په کلیک وکړئ را بس دلته په کلیک وکړئ په دې کې به چین لیست لیول ته راځي کوم برخه به انتخاب کړئ دا دوم برخه اوس وګور په دغه مربوط څه کنوس یعنی هغه د دې د پر لکه مرستيال سره اوس نو دا استادان بعد په چا پر راځي سمالم پر راځي خدای انتخابه دلته په کلیک وکړئ چین لیست لیول ته راځي دا بعد کوم لیول ته راځي دریم لیول ته باید راشي نه ځکه په دریم قدم کې بیا دا معلومات یا دلته کلیک اوس په دریم قدم کې بیا دراله کنه اوس مثلا لیکه د قدرت شاګردان چې دا جاوید دی بل علی دی بل محیب دی دا په کوم لیول کې راځي سلرم لیول کې په چا پر مربوط دی د قدرت شاګردان پر نه دلته په کلیک وکړئ چې لیست لیول ته راځي سلرم لیول په انتخاب صحیح څه په دا ډول باندې د څه د موقعیت لپاره هم ټاکي مثلا خپل موقعیت ورکه چې په کوم ځای کې دلته براس اول لیول انتخاب او نش به بل نش سره او دا نش مثلا زه د کوم ځای افغانستان نه افغانستان کې مثلا کوم ځای دی هلمند نه دا باید په دوم برخه کې راځي صحیح دی تر افغانستان وروسته به هلمند افغانستان کې هلمند دلته راسه چې انګلیس لیول دوم لیول ته راځي اوس ناس په هلمند کې کوم ځای دی لشکرګاه فرق نه کوي دا باید په کوم برخه کې راځي په درېمه کې دلته راسه درېمه ته انتخاب اوس نو په دې کې بیا کوم ځای دی مثلا سیټي ښار هغه دلته به کلیک وکړئ سلرم صحیح شو دا هغه سره ځای نور هغه دقیقه ده چې د کور دا کوڅه د سټریټ صحیح شو سټریټ دومره اوس دلته کلیک وکړئ دا باید په څوم برخه راشي په پنځم کې نه په دې کې بیا کوم ځای دی باندې بلاک ورکړئ چې دا بلاک بلاک ثرد هغه دلته راځي دا شپږم مرحله ته راشي دا تر څو مرحلې پر تللی سي تر نو مرحلې پر کولی سي داسې مرحله په مرحله راځي په دې کې بل برخه و دا کوم سمبول اوري ځینې به تاسو دلی چې مثلا عکس راوړي یا لوګو راوړي نه هغه د پکچر لاره راوړي ستل به کلیک وکړئ پکچر باندې اوس موږ سره انټرنیټ نشته چې انټرنیټ موجود بیا به شاګین وي د انټرنیټ څخه ماکسن راځي قانون او ورک اپلاین باندې به کلیک وکړئ موږ د کمپیوټر څخه راو اوس راځه عکس چیر دي څنګه راځم ډیسکټاپ ته دا څه ته خامخا عکس را لیکم او صرف اوکې کا اوس تکل لیکنه کې ګوردا موږ په کومه کې راوستي تم لخي په شپږم کې راوستل اول ته اوس د اول لپاره نشه نسته هر لیول باندې ستا ولاړ راته راځي صحیح دی که غواړئ دا بیرته اول لیول راځي د کلیک وکړئ دا ورته
اوس په اول لیول کې رالی کړل اوس دلته تاسو کله کلیک وکړئ دې ته راسئ دا اول لیول به هم دغسې دا شپږم لیول به هم دغسې هر لیول ته جلا جلا نښه مو کولی څه صحیح دی اوس ته کله لیکنه کوې انټر وایې بس هغه ورسته راځي کوم دا غټوي دلته په کلیک ورباندې وکړه اندازه ورته غټه صحیح شو دا دی کنټرول ا بل دلته کلیک کوو define new bullet بل لرو فونټ فونټ که چېرته یو نښه کار کړي په دغه نښې کې یا مثلا د دې نښې څخه دې نښې کار کړي کومه نښه م کار کړه دا نښه صحیح دی دې ته رنګ ورکول انډرلاین ورکول دغه ته بس فونټ دا د فونټ خبرې چې موږ تاسو چې ویل دي مخکې مو ویل دلته د دې فونټ اپشن دا اوله برخه دغه بېرته هغه خبرې اوس تاسې وګورئ دلته به کلیک وکړئ فونټ اپشن ور خبرې دې کنه فرق نه وي هغه خو راس دغه ویب ډینګز چې موږ انتخاب کړی دی ویب ډینګ برخه ده صحیح دی فونټ سره کم یې راسي ریګولر دی راسي معنا دلته ور تغیر پکې راځي او سایز یې څونه ضرورت هم دا نش دی څه غټه سي نو بیا راس ته نظر ته غټه دلته تغیر پکې راځي اوس په اوکې کوم نه رااله ده هغه د څه وکړو بیا صرف دا نشه انتخاب کور د دې لارې په کله څه دلته بیا دا ټول اپشن کار باندې کوي هغه نشه د انتخاب کړو اوس دلته کلیک باندې فونټ راسه اوس ته ځان اندازه غټوم شه دا غوال نشته خو دا شه دا کمپلیکس سکرپټ دی سری د پښتو لپاره د انګلیسي لپاره دا اخلاص دلته اندازه ورته غټه دومره هلته هغه اندازه لکنه بولډ که دا نښه ډبله سو ایټالیک یې کړي او ریګولر یې میانه راولي اوس نو کم رنګ ورکوې ورته هم داسې رنګ ورکوې هغه رنګ ورته راغلی کوم لاندې انډرلاین ورکوې که نه ورکوې او کوم انډرلاین ورکوې دا لاندې هغه لیک راغلی د انډرلاین لیک ته کم رنګ ورکوې داسې رنګ ورکوې اوس هغه راغلی که نه راغلی دا ورسره اوکې کړي نو دغه اپشن چې موږ مخکې ویل دي نه دا به اوکې او اوس نښه په هغه ډول جوړه شوه که نه وروسته کې تغیر وکړئ هلته په هغه اپشن کې هم تغیر وکړئ چې دلته کلیک وکړئ دې لارې کوچنی کې هم فرق نه لري بېرته هغه څه کېږي کوچنی کېږي دا یوه برخه وه نښه بل که چېرې غواړئ چې تاسې پاراګرافو ته څه راولئ حساب راولئ چې ما څو پاراګرافه لیکنه کړې ده صحیح دی دا د نومونو لپاره د لیست لپاره هم کارېږي د پاراګراف لپاره هم کارېږي دلته به کلیک وکړئ ګوره فرست سیکنډ تھرډ مثلا اول دوم لیست لیکې د سیم ته صحیح دی اول نمره دوم نمره درېیم نمره بس فرست سیکنډ تھرډ ورته انتخاب ما ځینمان ورته وراچوم صحیح دی دی خپله دا ورته راولي ستاسو څخه نه غواړي چې ورته ولیکې اول احمد دوم ولید داسې بس دلته راسه ما څه انتخاب کړه فرست سیکنډ تھرډ انتخاب کړه ورته مالي اول نمره دی وایي دوم نمره څوک دی احمد وایي درېیم نمره څوک دی ولید یا بس داسې مسلسل راځي څلورم پنځم شپږم اووم صحیح شو دا شکل که زه حساب راولم بیا هلته کلیک وکړه نور داسې مخکې جوړ شوي دي په دا ډول باندې د پوښتنو لپاره دا دی اوله پوښتنه دوم پوښتنه د سوال لپاره دا چې اتومات راغلی بیا ورسره راځي اوله پوښتنه دوم پوښتنه درېیم پوښتنه رومي عدد راولي بي سي راولي په داسې ډول راولي صحیح شو کوچني بي سي غټې بي سي دا ټول راځي